خیرت خدای لکه چې چیرته ځي؟ ځم سلطان وینم. تا خو ویل چې نور ما نه غواړي او نه غواړي چې ما وویني. ښکاره خبره ده چې هغه زه نه یم غوښتې، زه خپله ځم لیدو ته. کله چې نه یې غوښتې نو ته بیا ولې ځې؟ اړینه ده چې باید وی وینم. خبره خلاصه شوه او بس. سمه ده، مه په قاریږه، چوپ شوم. خو زه ستا له دې حالته پسې پوه نه شوم. وګوره که دې ویلو لپاره څه لرې ووایه، زه یې اورمه. نه هېڅ مو دې ویلو لپاره نه لرم. خیرات خدای ښکلې کوتنې زما غوښتی یم ستاسو چې وپاړ کړي. امبره له تا نه یوه غوښتنه لرم. کولی شم چې سلطان ووینم؟ رښتیا وایې؟ صبر غږ کوم چې راشي. سلطان صاحب لکه چې لیونی شوې څنګه زار دې شم هره شېبه چې د زړه وغواړي سلطان خو ته روانې. داسې چې ده زه خپله ځم. یوه شېبه خبره واوره که نه وایي ته څومره بې حوصلې. ښه ده نو ما پسې راشه هله. نانوایان د تل په څېر خپلو کارونو کې بوخت دي زما سلطانه. د خدای په مرسته به نن شپه د ټولو په کورونو کې تودې ډوډۍ وي. ډېر ښه، خو دا بسنه نه کوي. کومو کسانو چې دا کار کړی دی په هر حالت کې باید پیدا شي او ډېر زر باید خپله سزا وویني. په دې اړه ما وکړی شو چې یوه اندازه معلومات ترلاسه کړو. له هغوی نه یو کس چې له دوکانو یې غنم او اوړه اخیستي دي نوم یې اکساک عارف دی، د 5 ستنې غړی. قراکوی ته م لاړو، قهوه خونې م ولیدې، مسافر خونې م په ځیر سره ولټولې. دا موضوع په یو راز بدله شوې زما سلطانه. یعنې د 5 ستن نه دی. ګمان مې کړی و چې داسې یو کار به وکړي، خو دا فکر مې نه و کړی چې دومره به پس شي او د خلکو ژوند سره به لوبې وکړي. زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دې کار تر شا د کوم بل چا لاس هم دی. هغه څوک چې د 5 ستن نام ډېر خطرناکه دی. موږ باید مار له دې سوري نه راوباسو. دننه راشه. امر وکړئ زما سلطانه. د یو چا په اړه فکر وکړه مې که چې نه یې 5 ستنه پېژني او نه هم خلک. د تراپیا دی، ساده دی، یوازې یو ساده سوداګر دی. هغه کس غواړي د خپل واده لپاره میلمستیا ونیسي، د یوې بوجۍ وړو لپاره چمتو دی چې څوک کیسې طلا ورکړي. که چیرې موږ دا کار ترسره کړو نو هغه مار به د خپل سوري نه راونوځي. ها راوځي زما سلطانه، راوځي. نو په دې اړه پاتې خبر در سره وروسته کوم. نامک پاچا سمه ده؟ ته ولې دلته راغلی؟ هغه ښوونکی غواړي تاسو وویني، مخنیوی مې ورته ونه شو کړی. هغې ته اجازه ورکړه چې راشي. په خدای بده ده کوترې، تا سره د مرستې لپاره مې ځان په بله اخته کړ. هله لاړه شه چې درته په تمه دی. ژوندی اوسې امبره. میرمن سنان، بیا څه شوي دي؟ ولې راغلي؟ د خلکو غیبت لپاره بیا په اندېښنې که څنګه؟ زه پوه شوم چې په هغه موضوع کې تېروتنه زما وه سلطانه. ښه داسې ده. هو، که زه په ځان باندې حاکمه اوسم بیا د خلکو خبرې څه معنا لري؟ هیله کوم ما وبښئ، غواړم خپلو درسو ته دوام ورکړم. بخل یا نه بخل مهم نه دي، خو که داسې ضد وکړې ستونزې سره به مخ شو. حق لا تاسو سره دی، زه له خپل حد نه تېره شوم. خو سنان ته ښه یې؟ ښه یم یعنې هغه څه مې چې غوښتل. سنان ظاهره
امر وکړئ سلطانه. زر د مانی طبیب راوغواړه هله. امر مو په ځای کېږي سلطانه.